د کوچني اختر په شپه ورځو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه شاوخوا 80,000 سیلانیانو د پکتیا تفریحي سیمو څخه په ځانګړې توګه سپینې شګې او د کی او سټو کنډو څخه لیدنه کړې ده. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ډاډمن امنیت له امله د سیلانیانو ورتګ یادو سیمو ته زیات شوی دی. په ورته وخت کې سیلانیان بیا په یادو سیمو کې په ځانګړې توګه سپینې شګې تفریحي سیمه کې د اوبو منظم سیستم، د پارکینګ نشتون او د یادو سیمو پاکوالي ته نه پاملرنه جدي ستونزې ګڼي او وایي چې که پاملرنه ورته ونشي د یادو سیمو طبیعي ښکلا باندې به منفي اغیز وکړي. مسؤلین بیا یادې ستونزې مني خو وایي چې په راتلونکي کې به ډېر ژر حل شي او سیلانیانو لپاره به په یادو سیمو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.